د ژوند بنسټیزه اړتیا پاکې اوبه دي، خو د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي لا هم له دې نعمت څخه بې برخې دي او هره ورځ د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لرو سیمو ته ځي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د څښاک پاکو اوبو نشتون یې تر ټولو لویه ستونزه ده. د دوی په وینا د پاکو اوبو د نشتون له امله هره ورځ له سختو ستونزو سره مخ وي او د اړتیا وړ اوبه له لرې سیمو څخه راوړي. دوی له اړونده ادارو غواړي چې دې ستونزې ته یې جدي پاملرنه وکړي او د څښاک د پاکو اوبو اسانتیاوې ورته برابرې کړي. ما آب شامدنی کم داریم، دیگه پمپه همون چیزا ذخیره چیز نداریم، جای ما خیلی خراب است، با دست آب میبریم، همون چیزا خیلی کمبودی داریم. دیگه جا قشلاقا داره ما نداریم. یک کمبودات آب و آشامیدنی در قریه تاجیک بالا و پایین داریم. مسافه دوری آب موجود است. اونجا اگر بریم مجده بچه ها را آفتاب میزنه شاید مریض شوه. د زارې ولسوالۍ اوسیدونکي له اسلامي امارت څخه غواړي چې د دې ولسوالۍ د پراختیا لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا د سړکونو جوړول، د څښاک پاکو اوبو شبکې، معیاري ښوونځي او روغتیایي مرکزونه د ولسوالۍ له مهمو اړتیاو څخه دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي څو د خلکو ستونزې راکمې او د ژوند شرایط یې ښه شي. ما د ضرورت داریم د آب. اینجا با ما باید دولت همکاری کنه که یک استخ زده بوده و سرکای ما هم خراب است. خواهش میکنیم که از امارت اسلامی آب نشامدنی را مهیا بسازد و دویمی بار که سرکای ما قیر شود و جغل ریزی شود. داغکوپری که سرک قیر آمده. بل لور ته د زارې ولسوالۍ سیمهیز مسؤلین د خلکو ستونزې مني او وایي چې د دې ولسوالۍ اړتیاوې یې له ولایتي ادارې سره شریکې کړي دي. د دوی په وینا هڅې روانې دي چې د شته امکاناتو او پراختیایي پلانونو له مخې د ولسوالۍ بنسټیزو ستونزو ته رسیدنه وشي او د خلکو غوښتنې په تدریجي ډول عملی شي. با مردم ولسوالی زاری ما 100% اطمینان میتیم. از هر نگاه، اگر از نگاه سرک باشه، کلینیک باشه، مکاتب باشه، یا آب آشامیدنی باشه، یا مخابرات باشه، یا دیگه مشکلات باشه، انشالله 100% اطمینان میتیم. توسط وان خدمت و همکاریش میکنی و کلانم انشالله کلگیش اطمینان داده، کلگیش با وسطوان امارت باشه، انشالله ما د خدمتشان هستیم. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت د زارې ترڅنګ مارمل، چهارکند، البرز او چاهي هغه ولسوالۍ دي چې بنسټیزو خدمتونو ته اړتیا لري. که څه هم ځایي چارواکو تر خپلې وسې په دې برخه کې کار کړی خو بسنه نه کوي او اوسیدونکي د لا ډیر کار غوښتنه کوي.